کونړي مارکیټ ته راغلي وو او دلته د هټیوالو همدارنګه د جلال آباد ښار یو شمېر اوسېدونکو سره خبرې اترې ترسره کوو چې ښار ته څنګه راغلي څه شی ځان ته اخلي او همدارنګه په ژمي کې کوم بوټان یا همدارنګه نور وسایل چې اخلي خلک قیمتونه په څه ډول دي. تاسې موږ سره ملتیا وکړئ، موږ سره خپرونه وګورئ او خوندونه ترې واخلئ. اقتصادي وضعیت د ټولو خراب ده او موږ هم دا کوشش چې دا فیل ټول تجارانو ته ده چې باید هر تجار کوشش وکړي که پرچون فروش وي که عمده فروش وي باید کمه ګټه وکړي ځکه چې هر ځوان هر افغان هر ننګرهاری ښه جنس واخلي او په تن کې واچي او په ارزانه واخلي. بس موږ دلته راځو دي ځنه موږ هر کال دا بوټان وړو بیا ته پاکستان کې خپل وروڼو له خپل تره زامنو له هغه وړو د ډېر ښه ریټ دی او ډېر ښه برانډ دی دلته او داسې برانډ دی دا موږ پاکستان ته هم خپل کورونو ته وړو. موږ یو پرې وړو هغه اوس بار بار موږ ته زنګونه وایي چې موږ هغه شان کې بوټان نه وړه دغه یو برانډ راوړه. په ریټ کې هم لکه 2000-2500 روپۍ ورکوي خو بیا ښه بوټ دی، خپې هم ورسره بوی نه کوي او بل پوندې هم نه خرابوي زر. دا نور بوټان چې لوکل بوټان هغه خپې هم بوی کوي، خپې هم خرابوي او پوندې هم ورسره خرابوي او نور په دا ځانګړتیاوې دی چې خپې نه خرابوي. سلامونه او درنښت هرکلی دا برایټ ټایپ یوټیوب چینل درنو لیدونکو او کتونکو هیله ده ښه به یاست، یو خوشحاله ارامه سوکاله او آباد ژوند به لرئ. یو ځل بیا په یوې بلې ځانګړې او خوندورې خپرونه کې مو هرکلی ترسره کوو. د ژمي په راتګ سره جلال آباد ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاتېږي او همدارنګه خلک کوشش کوي چې راشي او ځان ته هغه اجناس واخلي چې په ژمي کې د دوی په ښې راځي او د دوی په کارېږي. کونړي مارکیټ ته راغلي وو او دلته د هټیوالو همدارنګه د جلال آباد ښار یو شمېر اوسېدونکو سره خبرې اترې ترسره کوو چې ښار ته څنګه راغلي څه شی ځان ته اخلي او همدارنګه په ژمي کې کوم بوټان یا همدارنګه نور وسایل چې اخلي خلک قیمتونه په څه ډول دي. تاسې موږ سره ملتیا وکړئ، موږ سره خپرونه وګورئ او خوندونه ترې واخلئ. لیدونکو هرکلی هیله ده ښه به یاست. یو بل دکان ته راغلي وو او هټیوال یا دکاندار موږ سره موجود دی، د سره خبرې اترې ترسره کوو. سلام علیکم. وعلیکم السلام. خاصې په خیر هستئ؟ ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. نوم دی مهرباني؟ زما نوم بشیرالحق ناصري ده. او د دې ځای مسؤل یې؟ او افغان ناصري شاپینګ سنټر مسؤل یم. څومره وخت کېږي چې دغه روزګار لرئ؟ زما تقریبا 15 کاله 14 کاله کېږي کونړي مارکیټ کې دې شیانو بنیادګر زه خپله یم. اول دکان ما جوړ کړی ده، بیا دا نور خلکو دکانونه پکې جوړ کړي. کوم ډول اجناس د سره دلته دکان کې موجود دي؟ موږ سره ډېری اجناس دي، موږ سره ټول برانډ اجناس دي، مختلف اجناس په جامپورو کې هم دي. موږ سره فل د ژمي موسم د ګرم موسم د بوټان هم دي، اصلي اوریجنل ایسکس هم موږ سره شته دي، اصلي اوریجنل سکیچر هم موږ سره شته دي. دا برانډونه کې جوردن 4 شو مختلف اجناس یو بیا د سیو په زمین کې د سیو رسمي نماینده هم زه خپله یم. تا ته بریا وي. خلک په دغه ژمي کې د تشي غوښتنه ډېره زیاته کوي، جامپر یې ډېرې زیاتې اخلي که بوټان ډېر زیات اخلي؟ په ژمي کې هم مشتری چې راځي همداسې یو جوړه بوټه هم اخلي او همداسې ورسره یو جوړ جمپر هم اخلي، دواړه اخلي، دواړه هم خرما هم ثواب. او خرما هم ثواب. ورځنی ګڼه ګوڼه مو څنګه ده؟ خرڅلاو مو څنګه دی؟ ماشاءالله ښې. دغه د ژمي موسم کې رش ډېر وي،
راځي خلک راځي. او بل افغان ناصري شاپینګ سنټر په دې باندې همداسې مینوال هم ګواه دي او کوم د حاضر کسان چې دا هم ګواه دي چې په بازار کې د دې قیمتونه ډېر ارزانه دي. زمونږ په سلو کې 15% 4% اله تر موږ اوسه پورې داسې فکر وکړه چې 10% ګټه نه ده کړې. موږ په سلو هم قیمت کړی، په 50 هم قیمت کړی ده، په 10 هم قیمت کړی. ګاګ هم تش نه ده لګېدلی. پوهېږو اوسنی وضعیت د افغانستان ډېر اقتصادي وضعیت د ټولو خراب ده. او موږ هم دا کوشش چې دا فیل ټول تجارانو ته ده چې باید هر تجار کوشش وکړي که پرچون فروش شي که اونده فروش شي باید کمه ګټه وکړي، ځکه چې هر ځوان هر افغان هر ننګرهاری ښه جنس واخلي او په تن کې واچي او په ارزانه واخلي. دلته دکان ته د کومو سیمو څخه خلک ډېر زیات راځي؟ زما دکان موږ خپله ټیک ټاک پیج هم لرو او موږ ته مینوال ډېر زیات راځي. همداسې د لغمان ولایت نه هم خلک راځي، په زمین کې د کابل نه هم خلک راغلي دي، همداسې د ننګرهار ولسوالو نه هم خلک راځي، کونړ نه هم خلک راځي، مخکې د پاکستان لار اواز او پېښور نه هم خلک راتل سودا به کوله. موږ نه فلحال اوس هم الله نه شکرګزار یو د ډېرو ولایتونو خلک راځي موږ نه سودا کوي. ننګرهار خلک د جلال آباد خلک چې هغوی هم دلته اوسېږي هغوی ته مو وینا څه ده او په ټوله کې هېوادوالو ته مو پیغام څه دی؟ په هېوادوالو ته هم دا پیغام ده چې خپل وخت باید بېجه تېر نه کړي، تعلیم دې وکړي، تعلیم سره د بیا کاروبار وکړي. همداسې په ضمن کې د ننګرهار خلکو ته هم دا پیغام لرم. او بیا بل پیغام دا لرم چې را دي شي افغان ناصري شاپینګ سنټر ته دی شي. دا ژمې به انشاءالله تعالی چې موږ خپل هېوادوالو لپاره په کم قیمت باندې او په ارزانه بیه باندې موږ ورته جنسونه ورکو، ورته اورېدی شي او له دې اجناس واخلي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. تاسو نه مننه یو جهان چې تاسو رالئ او بس موږ سره خپرونه وکړه. خیر کوره ده. لیدونکو بیا هم هرکلی هیله د ښه بیاست. موږ سره دلته یو بل ځوان ولاړ دی، د سره خبرې اترې ترسره کوو. سلام علیکم. وعلیکم سلام. ډېره مننه. نوم دې څه دی مهرباني؟ زما نوم آفتاب دی، زه پاکستان یم، دلته روخان یونیورسټۍ کې ډاکټري کوم، بي ډي اس کوم، اخرنی سمسټر مې دی. ډېره مننه. تا ته بریا وي. دلته څنګه راغلی؟ بس موږ دلته راځو دي ځنه موږ هر کال دا بوټان وړو، بیا ته پاکستان کې خپل وروڼو له خپل تره زامنو له هغه وړو. د ډېر ښه ریټ دی، ډېر ښه برانډ دی دلته، او داسې برانډ دی موږ پاکستان ته هم خپل کورونو ته وړو. موږ یو پې راوړو، هغه اوس بار بار موږ ته زنګونه وایي چې موږ له هغه شان کې بوټان نه وړه، دغه یو برانډ راوړه. کونړي مارکیټ کې او دلته بیا په دغه دکان کې دغه اجناس تاسې اخلئ بیا پاکستان ته لیږئ؟ او جی خپل کورنۍ والے لیږو. ریټونه څنګه دي؟ خوشحاله استئ؟ ریټونه ډېر زیات ښه دي. زموږ چې کوم محصلین دي، بیا کوم مسافر دي، هغوی لپاره د خصوصي تخفیف کوي ډېر زیات. هغه خلک چې محصلین دي هغوی ته یعنې خاص ډسکاونټ دلته میلاویږي؟ دلته ښه ډسکاونټ کوي، دلته زموږ ډېر ښه خیال ساتي. ډېره مننه. تا اوس ځان ته خپله بوټان واخیسته؟ ما ځان ته بوټان واخیستل، دا مې کوټ واخیستل، کور ته لېږم هلته پاکستان ته. بوټان دې خوښېږي؟ ډېر زیات. کوم ډول بوټان دې ډېر زیات خوښېږي؟ سکیچر زما ډېر خوښېږي، نایکي او سکیچر. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. لیدونکو هرکلی هیله د ښه بیاست. موږ سره دلته یو بل هیوادوال هم موجود دی، د سره خبرې اترې ترسره کوو. سلام علیکم. وعلیکم سلام. ورور ښه جوړې په خیر یې؟ ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. نوم دې څه دی مهرباني؟ سید حسن. کوم ځای څخه راغلی؟ د جیاف څخه. دغه مېلمانه راغلي دي، غواړو ورته لږ سودا راوالو.
ملمانه یې پېښور نه راغلي دي سودا ورته والي چې خوشحاله شي. د میلمنو اکرام پکار وي که نه؟ بالکل مېلمه خو د الله پاک دوست ده. کونړي مارکیټ ته دلته راغلی بوټان دې ورته واغسته شی او یو جوړه بوټان هم واغسته. اوس دلته به راځو ورته لږ جمپر ممپر معلوم ژمی دی یخ موسم روان دی. فرمایش د دوی که ستا خپلو؟ بس فرمایش د دو خو خوښ مونږ ورته کړه. کوم ډول بوټان دې ورته واغسته؟ بس خوښ شم چې شی خوښ شي را به بس هماغه ورته حالونو. او دا دې ملګري دي؟ بس دوستان هم دي او ملګری هم دی او خپل هم د پېښور نه راغلي مېلمانه دي. ستا خپله بوټان خوښېږي؟ بالکل ولې نه ژمی دی دا ژمی موسم کې دغه ګرم شیان خو باید واغوندو. او بوټان ځان ته هر کال اخلي که نه څه کال دي اراده د صرف؟ والا بس وګورو خپل جیب ته وګورو چې وضع صحیح وابلو که نه خیر ده به څادر واچو بېرته به لاړ شو. ډېره مننه خوشحاله اوسې. جناب مننه. لیدونکو موږ سره دلته یو بل ځوان ولاړ دی او دا هم راغلی دی له ده یو روجدی چې شی اخلي. مهرباني نوم مو څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې سمیع الحق دی. نورستان ولایت اوسیدونکی یم. فعلا ننګرهار کې په درس باندې بوخت محصل یم او دلته راغلی یم بوټانو پسې یو جوړه ځان ته بوټان واخلم. ډېره مننه. ښه انشاءالله صحت دې ښه دی؟ الحمدلله شکر خیر. ښه بوټانو پسې راغلی وي ځان ته وي که ملګري هم درسره و؟ والا ځان ته راغلی وم ملګري مې شته و هغوی وتا کړم به ځان ته بوټان وګورم. بوټان مې خوښ کړل ځان ته. ښه بوټان دې خوښ کړل؟ نوم یې چی دی؟ ایسکس بوټان مې خوښ کړي دي ځان ته انشاءالله هغه به واخلم. بوټان دې خوښېږي یعنې؟ او ژمی دی که نه یخني ده بس چې بوټان خوښ نه کوم مجبور یم چې بوټان خوښ کړو. ژمی دی یخ دی بس خپې مې ورسره یخېږي. ښه دا کوم بوټان نوم چې دې واخلی د ځانګړنه څه ده؟ دا یو نرم دی پوندې نشه ښیي درد نه کوي پوندې رګونه هم ورسره درد نه کوي او بل بوی نه کوي دومره او ښه دي که نه. په ریټ کې هم لکه 2000-2500 روپۍ ورکوي خو بیا ښه بوټ دی. خپې هم ورسره بوی نه کوي او بل پوندې هم نه خرابوي زر. دا نور بوټان چې لوکل بوټان هغه خپې هم بوی کوي خپې هم خرابوي او پوندې هم ورسره خرابوي او نور په دا ځانګړتیاوې دی چې خپې نه خرابوي. د بوټانو قیمتونه څنګه دي؟ والا دې دکان کې خو چې زه راغلم خو والا ماشاءالله ښه ریټونه ورسره وای. ایسکس یې په 1800-1900 روپۍ ریټ کړه. نور ځایونو کې قیمته دي او ښه دي بوټان رنګارنګ بوټان راغلي دي او ښه ریټونو کې دي. نو غوښتنه هم دا ده چې راشئ او ژمی د بوټان ځان ته واخلئ. ډېره مننه. خلک زیاتره خلک چې دي په ټول کال کې له بوټانو څخه استفاده کوي. ته هم یوازې دغه ژمي کې استفاده کوي که نه ټول کال دا بوټان په پښو کوي؟ والا زه خو خپله کرکټ کوم نو موږ دپاره بوټان اوړي کې هم پکارېږي ژمي کې هم پکارېږي. نو موږ غواړو چې ښه بوټ واخلو چې هغه موږ اوړي کې هم استفاده ترې وکړو. نو موږ په اوړي کې هم زه لږ لږ بوټان یوز کوم. ډېره مننه خوشحاله اوسې. مننه قربانه شم. خیر اوسې.
لیدونکو کونړي مارکیټ کې هغه ځای چیرته چې د بوټانو عمده او پرشون دکانونه شته دي. موږ سره دلته یو بل ځوان ولاړ دی، د سره خبرې اترې ترسره کوو. تاسې موږ سره مالتیا وکړئ. سلام علیکم. وعلیکم السلام. ورور ښه جوړ بخیر. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. نوم دې څه دی مهرباني؟ نوم مې ناظر خان. نظر خان ښه حیثیت دې ښه دی؟ الحمدلله د خدای په زړه خپله ښه وخت ژوند زندګي ښه تېرېږي، په لیدو م خوشحاله شو. خیر اوسي. ډېره مننه. کوم ځای څخه راغلی دلته؟ والا موږ خو د انګورباغ څخه راغلي او غواړو چې دلته څه خرید و فروخت وکړو. غواړې چې دلته راشي او غوښتلي دي او هغه څه ځان ته واخلي چې په ژمي کې خلک ترې استفاده کوي؟ حتما کونړي مارکیټ ته چې راځې نو د ژمي په موسم کې به راځې، غواړو د ژمي موسم دپاره بوټ او یا جاپر ماپر خوښ. اوس ته اراده څه د بوټان ځان ته اخلې که جمپر هم ورسره اخلې؟ ولا اراده خو همداسې وه، د ژمي واسکټ هم په غاړه وه او که خوښ هم راغلو نو دواړو نه به یو رانیسو، هم به یو بوټان یو جوړ رانیسو او یو جوړ به په خیر سره کوټ موټ رانیسو. خپله ستا کوم بوټان ډېر زیات خوښېږي چې وایخلي ځان ته؟ ولا وروره داسې ده چې ډېر مهم خو پکې دا ده چې خپل جیب سره به مسلات کوي. خو دلته دا نن سبا چې هم شوي دا سکیچر دغه ډول باندې ډېر خلک کاروي او عام دي او ښه بوټان هم دي. ما مخکې م یو جوړه کارولي وه نو بیا هم همدا لایک کې دي چې یاره یو دانه هم دا راونیسم یو جوړ او یو جوړ به د ورور ته هم که وس راسره وه او دا به دته به هم رانیسو، ګورو به چې خوښه کم یو راځي د ده. دی دې ملګری دی غواړي چې دته هم څه شی واخلي؟ زرولي خان و ملګری مې هم ده، په ملګري په څنګ کې مې ماما ده نو غواړم و چې انشاءالله که خوښې شو راغلي چې دلته وګرځېږو یو څه شی ورته واخلو یا بوټ او یا بیا کوشش وکړه ماما دې هم دی که نه چې داسې څه لږ ښه وي او لږ قیمت بیه وي چې تر څو خفه نه شي خوشحال شي درنه که نه هغه شی ورته واخله. سمه ده؟ حتما خپل وس پورې وس مطابق به دلته خو ډېر داسې های ریټونه هم دي او متوسط هم دي او په ټیټ لیول هم دي، خو موږ به هغه شی کوشش کوو چې شی زموږ د جیب سره هغه کوي، داسې نه چې هغه بیخي بعضې شیان د قیمته دي نو هغه نه رانیسو، ګورو چې خپل وس مطابق څه شی چې و هغه به رانیسو. اوس تاسې کوم اجناس بیه کړل که نه تر اوسه پورې؟ یاره فی الحال خو پاس هم بیه کړه، دلته هم لا نه دي بیه کړي، پاس ختلي وو هلته هم بیه کړه 1300 او 1400 او 2200 مختلف ریټونه دي، مختلف جنسونه دي. حتما بیه کړي هم دي خو اوس لاندې راکته شولو، موږ ویل چې دلته هم یو پوښتنه وکړو او شی هم جنس خوښ جنس هم که خوښ شو خیر دغه روپۍ هم دونه تفاوت نه کوي چې شی هم خوښ شي. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. عزتمند اوسئ. په الله دې سپارم. مننه تاسو نه هم چونه. لیدونکو بیا هم هرکلی هیله د ښه بیاست. موږ سره یو دکاندار دلته ولاړ دی موجود دی، د سره خبرې اترې ترسره کوو. سلام علیکم. وعلیکم السلام ورور ښه یاست؟ ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. ښه انشاءالله؟ شکر د خدای فضل خپله خاص دی. ډېره مننه. نوم دې څه دی مهرباني؟ نوم مې بدرالرحمن زید د نیرار ولد دی، یو تن دکاندار کونړي مارکیټ جلال آباد ښار کې. ډېره مننه. دکان کې څو ډوله اجناس لرئ؟ ولا موږ سره د ژمي اجناس زیات دي، دې وخت کې ژمی ده په راسېدو سره موږ بوټان سکیچرې زیات دي، جامپر یم سه چپري بوټ کرمچ رقم رقم اجناس دي موږ سره. ښه د بوټانو یاده مو وکړله، خلک د وخت کوم ډول بوټان ډېر زیات خوښوي؟ په دې وخت کې خو موږ سره سکیچر دي، په شي طبي دي، مریضات زیات دي، جنسونه ښه جنسونه سکیچر زیات تقاضا مونږ خلک لري. برحاله څو ډوله بوټونه ځان سره دکان کې لرئ؟ برحاله زیات اجناس دي، مثلا سکیچر تقاضا زیاته کې موږ سکیچر او جامپر د دې وخت کې زیات کې موږ د چرمي بوټان دونه سوخه نه خوښوي، دا سکیچر طبي دي زیات خلک نرم دي، په همدې خلک چوایس زیات خلک ورکوي. قیمتونه یې څنګه دي؟ جګ قیمتونه څو دي او ټیټ قیمتونه یې څو دي؟ سکیچر خو مختلف ریټونه دي موږ سره، د مطلب د رقم دي موږ سره برحاله دکان کې د 300 تر 800 پر برحاله سکیچر موږ سره موجود دي. برحاله شته دی؟ برحاله موجوده موږ سره سکیچر دي، زیات خلک چې تقاضا په سکیچر موږ فوکس په سکیچر وکړو ځکه تقاضا زیات د ننګرهار هم سکیچر دي. خلک د کوم ډول بیا زیاته غوښتنه کوي چې ریټونه یې جګ وي که ریټونه یې کم وي؟ ولا د خلکو اقتصاد ته چې ګورو خلک اجناس ضعیفه غواړي، مطلب کوالټي یې ښه خو پیسو لحاظ لږ هغې نر ضعیف وي.
ستا څومره وخت کېږي د دوکاندارۍ؟ ما شکر د 15 کاله کې خدای فضل خپل دکان مې ده 15 کاله په ننګرهار کونړ مارکیټ کې دکان لرم. او خوشحاله یې خپل کار کې؟ خدای فضل د امارت اسلامي سره راغلی ده امنیت امن د 15 ولایتونو خلک برحاله راځي ژمي په راتګ سره او د ننګرهار بازار هم خوځېدلی ده نسبتا اوړي کې خلک وځي د ننګرهار نه و یخو سیمو ته په ننګرهار ژمي کې په ننګرهار زیات بیروباري او زموږ بازار هم سره ښه شوی ده شکر. دلته دکان ته مو د کومو سیمو څخه خلک ډېر زیات راځي؟ ولا دغه وخت کې خو د اخوا نور ولایتو زیات لکه لغمان کونړ نورستان دي خلکو زیات تقاضا مونږ ته زیاته ځکه عوام معتدله ده او جنسونه په هغې ښه جنسونه دي مرکزي ولایت ته. ډېره مننه خوشحاله اوسې. مننه خیر سکور ولر. لیدونکو دا هیوادوال چې دی دا راغلی دی او ځان ته یې حتما څه به انتخاب کړي وي په یوې موخې او هدف پسې راغلی دی چې ځان ته څه واخلي. موږ ورسره خبرې کوو. سلام علیکم. السلام علیکم روجانه ښه یې جوړې بخیر یې صحت ښه ده؟ ډېره مننه خوشحاله اوسې. نوم دې مهرباني؟ نوم مې نظام الدین ده د سرخود ولسوالۍ یم او د میرویس احمدزي د دوکان او د سکیچر بوټانو موږ ته صفت شوی او د سرخود ولسوالۍ نه راغلي یو چې یو جوړه بوټان پکې خوښ کړو. سرخود څخه راغلی؟ سرخود ولسوالۍ بالاbaغ د کلي نه راغلی یو. ځان ته یې که ملګري هم درسره او 3 انډیوالان هم دي راسره. اوس څه غواړې چې دلته ځان ته بوټان واخلي؟ او دلته راغلي چې ځان ته تر اوسه هم نه دي اخیستي خو انشاءالله خوښوي همدغلته بوټان اخلو د میرویس احمدزي موږ ته ډېر صفت شوی او دلته راغلو ورته. بوټ خو دې لاس کې نیولی دی دا دې خوښ شو څنګه؟ نه تر اوسه خو خوښ هم نه ده د انډیوالان مې وایي نه دا کلر هم نه ده خوښ او پولادي کلر کې اخلو. بوټان به ملګري هم درسره دي کوم ملګري چې هستی ټول یو رقم ته به اخلی که نه؟ انشاءالله یو رقم اخلو 3 واړه یو رقم اخلو. بوټونه یو رقم ته اخلی او بیا بوټونه فقط ژمي کې استعمالوئ که نه اوړي کې هم استعمالوئ؟ د یو ژمي کې استعمالو بس یو میاشت 2 میاشت استعمالو په دې چې ننګرهار ګرم هم دومره استعمالیږي نه یو څه موده استعمالو خصوصا بیا موږ یګان لوبې دپاره کرکټ دپاره فوټبال دپاره اخلو بس لوبه کوو هغې د خاطره یې اخلو. ستا په خپله کوم ډول بوټان ډېر زیات خوښېږي؟ ما خپله خوښه چې دا د ګری کلر ده ګری کلر مې ډېر خوښېږي. هغه بوټان کوي دي که څنګه؟ نه هغه ډېر خاص رنګ ده او بل مونږ خو لوبه کوو اکثرا کرکټ کوو یا فوټبال کوو داسې ځای کې کوو هلته خاورو دوړې زیاتې هغه نه خیرنېږي هغه بیا داسې لږ منظم ښکاري. خدۍ ځانګړنه ده؟ دا ځانګړنه ده بیا خصوصا د بعض ځای کې داسې د چمن یا دغه کې مونږ لوبه وکړو دا خپله بیا ډېر ښایسته ښکاري. او قیمتونه څنګه دي سږ کال؟ قیمتونه سږ کال جګې دي ډېرې جګې دي ډېرې جګې دي نو بس څوک چې څوک چا سره جوړ شو او بس څوک چې بس جوړ شو بس هماغه بس معامله کوي. ډېره مننه خوشحاله اوسې. قربان شم ژوندی اوسې الله دې جنت کړي. لیدونکو هرکلی هیله د ښه به یاست. موږ سره یو بل ځوان هم ولاړ دی د سره خبرې اترې ترسره کوو. سلام علیکم. وعلیکم السلام خاص دی په خیر هستئ؟ ډېره مننه خوشحاله اوسې. نوم دې څه دی؟ نوم مې شفیع الله نیازی. مهرباني د کوم ځای څخه راغلی؟ زه خو د جلال آباد ښار همدلته جویف کې م کور ته راغلی یم غواړم بوټان واخلم کونړي مارکیټ کې. راغلی بوټان دې خوښ کړل؟ یو څو دوکانو کې وګرځېدم خو بس خوښوم یې اوس له خیره. ښه اوس دا هڅه روانه تر څو داسې ښه شی ځان ته انتخاب کې واخلي؟ او ژمی ده که نه یو ښه بوټان والم چې یو
کال کار وکړي دغه بارانونه راځي بیا لاندې تعلیم ولي خراب نشي په دې خاطر. کوم ډول بوټان ډېر زیات خوښیږي؟ ولا دغه سکیچر دا اوس خو کرمچ ډېرې وځي یا سکس دي هغه دي خو هغه لږ ګرانې دي. دا سکیچرې ښې دي لږ ارزانه سوي دي. مخکې 2000-3000 به اوس لږ قیمتونه ارزانه دي اوس. یاده دې وکړله چې داسې بوټان اخلم چې یو کال کار راته وکړي. زیاتره خلک چې موږ او تاسې وګورو په خپله ټولنه کې هغوی په کال کې بسته چې دی ټول بوټان ټول کال په پښو کوي. ته یوازې دغه ژمي کې ته استفاده کوې که نه غواړې ټول کال دغه بوټان په پښو کې؟ داسې ده د ښار خلک چې دي دغه د اطراف خلکو سره بیا لږ زره فرق لري دا کلچر هغې دا لکه مطلب دلته دغه اقتصادي وضع لږه ښه ښار کې نسبت اطرافو ته. هغوی چې کله راشي بیا بوټان اخلي نو غواړي چې 2 کاله یو کال یو نیم کال کار وکړي. د دې زیالکان یا خلک دغه ځوانان چې دي بیا دوی مسخت دغه ژمي پورې ګرځي چې دا ژمي کار ورته وکړي بیا بل ژمي ته بل اخلي. نو بس موږ هم همدغلته بل ډیزاین راوځي بل ډیزاین اخلو. بس فعلا یو کال کار وکړي بس د همدغه. او ته بوټان چې دی هر کال یې اخلي نوي نوي؟ هو هر کال یې الو ژوندي خو هر کال یې الو. یعنې بوټانو باندې مینې او خوښېږي دي؟ بالکل بس سیزن کې بوټانو سیزن خو بوټان الو بیا که نه دغه پاکستانی سپلای دی اوس دا ناخلو بس دا ختم شو نو له خیره سره ځکه پاکستان سره اړیکې ختم شي. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. خیر اوسې مننه تاسو نه چې موږ سره برنامه وکړه. لیدونکو بیا هم هرکلی هیله د ښه به یاست. موږ سره دلته یو بل دوکاندار هم موجود دی. د سره خبرې اترې ترسره کوو. سلام علیکم. وعلیکم السلام وروره ښه یې په خیر یې؟ ډېره مننه خوشحاله اوسئ. نوم دې څه دی مهرباني؟ نوم مې شریف الله ده. او څومره وخت کېږي دلته دغه دوکان لري؟ یاره تقریبا 11 کاله به کېږي ورو چې دوکانداري کوم د کونړي مارکیټ کې. بیا ښه ایکسپیرینس یا تجربه لري؟ او بالکل نور داسې شوي وي چې ماسترین پکې اغېشت دی. ډېره مننه. څو ډوله بوټان د سره شته دوکان کې؟ بس د هر ملک بوټان دي نو چینایي هم شته پکې پاکستان هم اوس خو لاره بنده ده اوس خو نه راوړو او وطني هم پکې شته ده. موږ د خپل ملک هم ښه بوټان جوړوي او هر رقم بوټان موږ سره دي د هر ځای. قیمتونه یې څنګه دي؟ قیمتونه مختلف دي ولا وروره چې ښه مال یې هغه په ښه جنس خرڅوه چې کم کمزوري یې هغه په کمزوري ریټ خرڅوو خو ناجایزه چا سره نه کوو انشاءالله تعالی ښه ریټ ورکوو. کوم ډول بوټان خلک ډېر زیات خوښوي چې استفاده ترې وکړي؟ یاره بوټان خو انشاءالله اوس په ټول افغانستان کې چې دي د چینایي بوټ ډېر هغه کوي که نه او فروخت یې ډېر ده او ټول چینایي اخلي بوټان او بل ځای نور خپل وطني دي او نور کم نه چلیږي. د کال په کوم موسم کې ستاسې خرڅلاو ډېر وي؟ زمونږ په ژمي کې ښه خو خوشحاله یو که نه او بازارونه ښه او بیا په اوړي کې هم ښه بیا یو 2-3 میاشتې بازار خراب وي نور انشاءالله تعالی مشکل نشته. افغانستان کې ښه کاروبار ده او خو خوشحاله یو خپل حکومت نه هم ډېر خوشحاله یو او موږ ته زمینه مساعد کړې ده ښه امنیت ده ښه خوشحاله یو موږ. هغه خلک دوکان ته ډېر زیات راځي چې هغوی ستاسې دایمي مشتریان دي که نه خلک ډېر راځي چې هغوی بازار ته راغلي وي لومړی ځل وي؟ او که ښه شی دې ورکړه خو ستا مشتري کېږي بل ځای کې بیا جنس نه اخلي خپل مشتریان هم راځي نور هم راځي بس بازار ده نو د هر ځای نه راځي بس قسمت خبره ده بس چې هر چا نه سودا وکړله کوي خو مشتریان پکې خپل راځي بل ځای کې سودا نه کوي بیا. یعنې ته خپل روزګار نه خوشحاله یې؟ انشاءالله ډېر خوشحاله یم د الله نه بس راضي یم او خوشحاله یم انشاءالله. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. په خیر اوسئ وروره مننه تا نه مننه په خیر اوسئ.
کم سارج کم شروع کم لیدونکو هرکله هله د خبه یا سموک سره دلته کونړی مارکیټ کې یو بل دکاندار ولاړ دی موجود دی سره د سره خبرې اترې تر سره کو السلام علیکم وعلیکم السلام خیر علی نور ډیره مننه خوشاله وسینم دي څه مهرباني نوم افتخار الماس افتخار الماس صاحب خیریت دی خدای الحمدلله تاسو خیر غواړم تاسو خیرسته خوشاله اوسئ څومره وخت کېږي چې دغه دکانداري کوي وروره تقریبا شپږ کاله وشو دکانداري سره دکان دی خپل دی شکر الحمدلله خپل دی ډیر خلک داسې وي بازار کې چې هغوی ول شاګردیان یې ترسره کړي وي او بیا وروسته د خپلو دوکانونو څښتنان کېږي تا شاګردي کړې ده بالکل موږ تقریبا شاګردي ډېر وخت شاګردي مې کړې ده اوس دا څه موده وشوه چې خپل دوکان مې انشاءالله ځان ته پوره هغه برابر کړی ده ډېر وخت تقریبا ډېر وخت وشو شاګردي مې خو هر سړی باید اول شاګردي دغه کې چې هغې نه تجربه ځان ته راحاصله کړي مطلب په سیستم یې پوه شي دا دکانداري په دې حساب کتاب کېږي موږ ځان ته چې حاصل کړي د شکر خپل دکان باندې ناست ښه روزګار کې خوشحاله یې الحمدلله شکر د الله نه ډېر خلک چې دلته راشي د کوم ډول بوټونو تقاضا ډېره زیاته کوي ورور دلته هر قسم مشتری راځي هر قسم کسټمر راځي د هر یو چیز د هر یو جنس ډیمانډ کوي بالفرض دا زیاتره دلته چې دغه د چینایي جنسونه ډیمانډ ډېر ده هر یو کسټمر چې راځي چینایي جنسونه ډیمانډ ډېر کوي او باقي موږ سره هر قسم ډیزاین نشته هر قسم مټیریل شته هر کوالټي شته دی بالفرض پاکستاني شته دی وطني الحمدلله موږ سره خپل وطن دغه شته دی ورپسې راشه دا چینایي دي ترکي دي هر قسم جنسونه ما سره موجود دي قیمتونه یې څنګه دي قیمتونه ورور یو جنس خپل ځان ته قیمت لري بالفرض مختصر 1500 900 زر 1200 1300 1400 شپږ 300 400 هر جنس ځان ته قیمت لري خلک د کوم یو ډیر زیات تقاضا کوي چې قیمت بیا واخلي کارزان بیا بس هر یو سړی خپل واری ته ګوري په خپل حساب سره جنس اخلي چې اول دا چا خبره خپل جیب سره مشوره کوي هغه په حساب جنس اخلي مطلب مشتری ته او کسٹمر ته د جنس ورکړي چې دوامدار می او قیمت مناسب هغه څه جنس به تا هر یو کسٹمر مطلب ډیمانډ کوي د یخنۍ په دغه موسم کې ستاسو روزګار څنګه دی یار رب نه ډېر شکرګزار په دغه موسم کې هم ښه مطلب ناشکري نه کول پکار خو مطلب ژمي کې زموږ کار ډېر ښه مطلب ژمي کې زموږ کار ښه دوامداري مطلب ښه یعنې پکې خوشحاله خوشحاله ډېر ژمي کې مطلب موږ ریګولر عام ورځو کې هم خوشحاله ژمي اوړي کې مطلب ژمي کې بیا ډېر ښه ډېره مننه خوشحاله اوسئ کور ودان ډېر مننه تاسو څخه د برایټ لایف یوټیوب چینل درنو لیدونکو کتونکو ډیره زیاته مننه کور ودان چې تاسو موږ سره زموږ دغه خبرونه چې تاسو ته مو په جلال آباد کې او بیا په کونړی مارکیټ کې برابر کړی و د یو شمېر خلکو او همدارنګه د هټیوالو سره مو خبرې اترې ترسره کړلې یو ځل بیا چې په بلې خبرونه کې موږ له تاسو سره یو ځای کېږو موږ ته اجازه راکړئ د خدای په امان ښې چارې